چې په یو ملک په یو ځای کې د یو نور لاندې بلها شی ملکونه پیدا کولی شي. د هر ملک ټرننګ پوینټ علیحده، د هر ملک درجه حرارت جدا، د یو ملک د مختلفو علاقو درجه حرارت جدا، چې کوم رب کائنات داسې ساتلې. نو چې په کوم علاقه کې نبی علیہ السلام الله معراج لبوتلو، نو په هغه کې د زمهریر علاقې د هغه اور پوزیشن الله بدلولی شي که نه؟ بالکل بدلولی شي. او مثال دقه نور دی چې دا منی او دا ته نه کې چې دا څوک کوي نو هغه هم کولی شي که نه؟ یو انسان دی مثلا یو چوله تیزولی کمولی شي، نو چې بل چوله ول راوړي هغه تیزولی کمولی نشي. ولی نشي؟ په یو لاس به یو کې، په یو لاس بل. نو الله هغې کې هم کمی کوتهی راوستی شي. یو نور دی په یخنۍ کې سوځول نه کوي، خوند کوي. یو نور دی په ګرمۍ کې سوځول کوي، خلک د سر سورې ګوري چېرته ورځي. دقه شان د زمهریر علاقه ده چې په کوم ټایم کې الله رب العزت پیغمبر پاک تیرولو، په هغه وخت کې زمهریر ورله یخ کړو. او داسې الله په دنیا کې هم کړي. لکه انور دویم مثال، لکه ابراهیم علیه السلام. د دنیا ټول قومونه ابراهیم علیه السلام مني، هندوان، سیکان، عیسایان، یهودیان، مسلمانان، ټول قومونه د هغې ساینسدانان ابراهیم علیه السلام مني. مونږ ابراهیم علیه السلام ته الله دنیا کې هم داسې کړی او د دنیا وي اورې وله ګلې ګلزار کو. دغه رنګې یو تابعی تیر شوی دی د صحابو په زمانه کې، هغه الله رب العزت د هغه حفاظت په اور کې کړی و. دغه رنګې د دې بل مثال په دې وخت کې تاسو ګورئ، بعض علاقو کې نن سبا بالکل دا عام خبره، په بعض علاقو کې بعض پکوړو والا، بعض کبابیان، هغوی دا غوړي او دا ډل او دا تیل په څه باندې ګرموي؟ په اور باندې. او چې په اور باندې ګرم کړي نو دا تیل اور شي که نه شي؟ چې څنګه سوځول اور کوي هغه تیل هغه شان سوځول کوي که نه؟ بلکې د هغې نه زیات کوي که نه کوي؟ ته په اور باندې پکوړه کې د لږ سات له سوځي که نه؟ ته په تیلو کې لږ سات له پکوړه ایساره که سوځي که نه؟ یو شان سوځي. نو دا هم اور دی، هغه هم اور دی. خو تاسو داسې کسان په دې دنیا کې کدري، بعضې کبابیاني په دې تیلو کې لاس ورښکته کې یو کباب راوچتوي او د هغه لاس سوځي؟ نه سوځي. بس الله د هغه په دې چمړه کې داسې خاصیت پیدا کی چې د هر څه د وجې نه خو الله یې پکې پیدا کوي، د هغه نه سوځي. تاسو لیدلي په خپلو سترګو باندې پکوړو تیلو کې الکان او کسان لاس اورغوپه کوي. ابو یو کس مو کتلو د په تیلو باندې اودس کو په مخ باندې راخ کړ او نه سوځو. نو د دنیا داسې ډېر مثالونه شته ډېرو ځایونو کې. نو په دنیا کې د دې مثالونه شته چې اور شته او سوځول نه کوي. په بعضو ځایونو کې سوځول کوي، په بعضو کې نه کوي. د کشان زمهریر دی، اور دی چې کله پیغمبر پاک ختلو نه سوځول او بل سړی به سوځي دې طریقې سره. نو الله رب العزت په یو څیز کې صفتونه پیدا کړي، کله یو صفت کم کی، کله په اور زیات کی. لکه مثال، دویم مثال د انسان غوږ دی. دا د پاره دو څیزونه ضروري دي، یو هوا او بل د انسان د غوږ د مشیندري. دا دواړه څیزونه ضروري. یا دا مشیندري کې دنه طاقت، کله د انسان ظاهري غوږ وي او دنه مشیندري کار نه کوي، نو الله رب العزت هغه مشین او د هغې کیفیت له کمزوري کی خراب کی. نو یو صفت شته او بلې نشته. سترګه ده، د بعضې خلکو سترګه د سترګې د کتلو دپاره دوه خبرې ضروري، یو دا ګاټې او دا سترګه او د دې دا حلقه، او دویم په دې کې د نظر طاقت او د دې دپاره رڼا. کله الله رب العزت د دې یو طاقت ختم کی، د سترګې ګاټې د موجود دی، دنه روشنایي ته الله ختم کړه، لیدل نه کوي. سترګه شته خو لیدل نه کوي. دقه شان په اور کې دوه صفتونه دي، کله پکې رڼا وي او سوځول پکې نه. د دنیا دا ټول څیزونه د دې مثال دی. یا مثلا یو سړی دی لیونی دی، دماغ یې شته خو په هغې کې عقل نشته. یو سړی دی هغې کې دماغ هم شته او عقل هم شته، د هغه دواړه صفتونه کار کوي. د یو سړي یو صفت کار کوي، بل صفت یې کار نه کوي. دا یو وزیر اعظم جوړیږي، دا بل په مینټل اسپتال کې داخليږي، مازغه د دم شته خو هغه صفت پکې نشته. دقه شان په اور کې الله صفتونه پیدا کړي، دوا د رڼا او د سوځولو. چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام تلو، الله رب العزت د سوځولو کیفیت ختم کو. خبره ختم. ولې ختم کو؟ دا پروتوکول دی الله رب العزت خپل پیغمبر لور کو درکې سہولت دی.
نو دې طریقې سره عزتمندو. بل مثال دی دنیا کې الټا کارونه هم کېږي. ته خو دا وې چې اور کې نبی علیہ السلام څنګه تیر شو اوس وایو موږ وایو په اور کې کله ناکله الټا کار هم کېږي. د اور اور اصل کار دا دی سوځول. کله ناکله داسې کار کېږي چې اور سوځول نه کوي بلکې د هغې الټا کولینګ ورکوي. حالانکه د اور کار دی هیټ ورکول. او دلته د تمون داسې مثالونه خایو چې په دنیا کې داسې ممکن شوي دي چې اور د هیټ په ځای باندې کولینګ ورکوي. اوس تکې دا په سترګو باندې تاسو کتلی نو الله چې ته داسې کولی شي چې په اور کې د هیټینګ په ځای کولینګ پیدا کولی شي نو رب کائنات چې چا اصل دا اور پیدا کړی هغه داسې نشي کولی. ولی نشي؟ آسان خبر. الله رب العزت هغه د هیټ والا اور د پیغمبر د پاره د کولینګ د سردی والا ذریعہ جوړ کړ. خبره مثال یې څه دی؟ لکه اے سی ته وګوره، ریفریجریټر ته وګوره، فریج ته وګوره. دا ټول سیسټم اے سی په څه باندې چلیږي؟ اکثر دنیا کې په بجلی باندې. بجلی اور دی که نه دی؟ کله چې انسان اوسي څنګه یې پکوړه کي او څنګه لمبې ترې راپورته شي. یو سړی اور نه دی، اور دی که نه دی؟ بالکل لمبې ته خیږي. او دغه اے سی په اور باندې چلیږي، بجلی باندې چلیږي. او جوړی اور جوړی که نه؟ بل طرف ته واوره جوړی دی اور او جوړی واوره. څومره عجیبه خبره چې کوم اور نه ته واوره جوړولی شي نو رب کائنات چې د ټول کائنات خالق او مالک دی هغه ته هر څه جوړولی شي. ایسی نه داسې جوړی اور دی سوځول نه کوي. ایسی کې چې ته دننه لاس ورکي او دغه رنګې فریج کې ریفریجریټر کې لاس ورکي ګرمیږي که یخیږي؟ یخیږي. حالانکه اور دی او کنورټ شو څه ته دیتا دکه شان الله رب العزت د زمهریر دغه اور د نبی علیہ السلام له کنورټ کو د ګرمۍ په ځای باندې ورته ښایسته ښکلې هوا ورکوله. چې ته داسې کولی شي نو خو رب کائنات هم کولی شي. ځکه ستا دا دماغ الله پیدا کړي. په کومو دماغو چې ته کوم کار کې هغه دماغ هم الله پیدا کړي دي. نو پته ولګېده چې دا دماغ الله پیدا کړي، دماغ داسې کار کوي نو رب کائنات د دې نه اعلی کار کولی شي. په دې طریقې سره تاسو ګورئ انسان کې الله رب العزت معده پیدا کړی ده. معده بالکل اور دی اور. تاسو انسان ته په دې خوله کې ترمامیټر کې ده فوراً وایي لکه 100 درجې سنټیګریډ په دې کې اور پروت دی. او کله کله دا ځای چې کله دا چغې وي او دا سورې وي او دا مخې تک زور شي. نو دومره اور په هر انسان کې موجود دی که نه دی موجود؟ 99 سنټیګریډ او 100 سنټیګریډ خو په هر انسان کې ګرمایش وي که نه؟ چې د دې نه لاندې شي نو خرابېږي، چې د دې نه زیات شي خرابېږي. او د انسان دا غوښه نه سوځي. ولې نه سوځي؟